سلامونه، وخت مو په خیر. تاسې ته له ځیر نیوز څلرویشت څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست وایو. نن یکشنبه ده د 1404 هجري لمریز کال د زمري 12مه چې د 2025 زیږدیز کال د اګست له 3 سره برابره ده. زه شبنم وزیری یم او تاسې ته له ځیر نیوز څلرویشت څخه د هیواد او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم. خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. د کابل په روغتونونو کې د ماشومانو د مړینې کچې راټیټېدل. د روغتیا نړیوال سازمان افغانستان څنګه وایي چې د کابل د اندرا ګاندي ماشومانو په روغتون کې د ماشومانو د مړینې کچه 10 سلنه راټیټه شوې ده. په افغانستان کې یو ځل بیا د خوارځواکۍ د زیاتېدو د خطر زنګ. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې هر 5م کس نه پوهیږي چې خپل نور خواړه به له کومه پیدا کوي. او د احصایې او معلوماتو ملي ادارې زرګونه کسانو ته د پیژند پاڼې حضوري او غیر حضوري خدمات وړاندې کړي دي. د خبرونو تفصیل. د روغتیا نړیوال سازمان افغانستان څنګه وایي چې د کابل د اندرا ګاندي ماشومانو په روغتون کې د ماشومانو د مړینې کچه 10 سلنه راټیټه شوې ده. یوه نوې د اکسیجن فابریکه چې د نړیوال روغتیا سازمان او اروپایي ټولنې په ګډه همکارۍ یاد روغتون ته ورکړل شوې وه. په کابل کې د ماشومانو په روغتون کې د ماشومانو د مړینې کچه راکمه کړې ده. د روغتیا سازمان وایي چې یاده فابریکه کولی شي هره ورځ تر 210 بوتلو پورې اکسیجن تولید کړي چې د روغتون اړتیاوې پوره کوي او له نږدې روغتیایي مرکزونو سره هم مرسته کولی شي. دغه سازمان په خپل راپور کې زیاتوي له هغه وخت راهیسې چې فابریکه پرانستل شوې په آی سی یو کې د ماشومانو د مړینې کچه 10 سلنه راټیټه شوې ده. همدارنګه روغتون نور له بهرني اکسیجن اخیستو ته اړتیا نه لري چې دا د لګښتونو کمښت هم راوستلی دی. دغه راز یاده فابریکه اوس د بیړنیو حالاتو پر مهال نورو روغتونونو ته هم اکسیجن برابروي. د اروپایي ټولنې موقتي استازي ورونیکا بوسکویچ پوهر وویل چې د اکسیجن دغه فابریکه چې د اروپایي ټولنې له لوري تمویله شوې د افغانانو د روغتیا او هوساینې پر وړاندې د اروپایي ټولنې د ژمنتیا څرګنده نښه ده او په وینا یې باور لري چې دا به د ګڼو ماشومانو ژوند وژغوري. راپور کې راغلي چې د اکسیجن فابریکه نه یوازې د اندرا ګاندي ماشومانو روغتون ورڅخه ګټه اخلي بلکې وزیر اکبر خان، افغان اندونیزیا او شیخ زاید روغتونونه هم ورڅخه ګټه پورته کوي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې یاد روغتون ته د اکسیجن د ناوخته رسیدو له کبله ګڼ ماشومان مړه کېدل او ترڅنګ یې ډېری کورنۍ اړې وې چې خپله اکسیجن پیدا کړي چې دا یو ډېر دروند، لګښتي او زړه ماتونکی کار و. په تېره بیا د هغو لپاره چې وس یې نه درلود. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې هر 5م کس نه پوهیږي چې خپل نور خواړه به له کومه پیدا کوي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې افغانستان د نړۍ د خورا شدیدو د لوږې له کړکېچونو سره مخ هېواد دی چیرې چې هر 5م کس نه پوهیږي چې خپل نور خواړه له کومه پیدا کړي. یاد پروګرام په خپل راپور کې وایي چې افغانان لا هم د 4 لسیزو جګړو له پایلو سره لاس او ګریوان دي چې اقتصادي بحران، ژوره بېوزلي، پرلپسې طبیعي آفتونه او له نظم وتلي موسمونه او تکراري وچکالۍ یې ستونزې لا پسې پیچلې کړي دي. دغه پروګرام زیاتوي چې په هیواد کې خوارځواکي په چټکۍ سره د زیاتېدو په حال کې ده چې تمه ده په 2025م کال کې 3.5 میلیونه نجونې او هلکان تر 15 کلنۍ ښکته له خوارځواکۍ سره مخ شي چې دا شمیره د تیر کال پرتله 9 میلیون زیاتوالی ښیي. دغه راز 1.2 میلیون امیندوارې او شیدې ورکوونکې کې میندې دي چې خوارځواکي لري او بیړنۍ درملنې ته اړتیا لري. راپور کاږي چې ښځې او نجونې د لوږې له کړکېچ څخه تر ټولو زیاتې اغېزمنې دي. د خوړو نړیوال پروګرام دغه راز وایي چې له هر 10 سره مرسته کوونکو کورنیو نه 9 یې د کور مشران نه لوستي دي، 1 له 5 څخه کونډې دي او 1 له 10 سره معذوریت لري. 80 سلنه مرسته ترلاسه کوونکې ښځې او ماشومان دي.
د احصایې او معلوماتو ملي ادارې زرګونه کسانو ته د پیژندپاڼې حضوري او غیر حضوري خدمات وړاندې کړي دي. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د نفوسو د احوالو ثبت خدمتونو ریاست د روان کال په چونګښ میاشت کې 446 بهر میشته هیوادوالو ته د تابعیت پیژندپاڼو غیر حضوري خدمتونه وړاندې کړي چې له ډلې یې د 1150 نویو کاغذي پیژندپاڼو او 360 مصنع پیژندپاڼو ویش او 2515 نور یې اصلاحي خدمتونه دي. د یادې ادارې په وینا د ریاست په یاده موده کې په کابل ښار کې 1,450 هیوادوالو ته نوي او 1,033 کسانو ته مصنع کاغذي پیژندپاڼې ویشلي او ترڅنګ یې 1,922 کسانو ته په حضوري بڼه د کاغذي پیژندپاڼو اصلاحي خدمتونه وړاندې کړي دي. د اقتصاد سرپرست وزیر قاری دین محمد حنیف د اندونیزیا د سفارت له شارژدافر ډاکټر ناندا اوالسټ او ملپلاوي سره په کابل کې ولیدل. د اقتصاد وزارت له لوري په خبره کړې خبرپاڼه کې راغلي چې په دې ناسته کې د اندونیزیا شارژدافر د افغانستان سره د خپل هیواد د اقتصادي او تجارتي اړیکو پراخېدو ته لیوالتیا څرګنده کړې او په دې برخه کې د اندونیزیایي شرکتونو د چمتووالي خبر ورکړی ترڅو د افغانستان په بیلابیلو اقتصادي برخو کې پانګونه وکړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د اسانتیا لپاره د سوداګرۍ او صنعت خونې جوړولو ته اقدام وکړي. د اقتصاد سرپرست وزیر د اندونیزیا د سفارت هڅې د اقتصادي مناسباتو د ښه په برخه کې وستایلې او د افغانستان د اقتصادي ظرفیتونو د پانګونې فرصتونو او د بهرنیو پانګوالو د جذب لپاره د برابرو شویو اسانتیاو په اړه معلومات وړاندې کړل. د غرض نوموړي د اندونیزیایي شرکتونو تجارتي همکاري او پانګونه د افغانستان د اقتصادي ودې او د کاري فرصتونو د رامنځته کېدو لپاره یو مهم ګام وباله. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام له لوري د ابن سینا روغتون کې د 100 کیلو واټه لمریزې برېښنا سیسټم پرانیستل شو. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام د ابن سینا روغتون کې د 100 کیلو واټه لمریزې برېښنا سیسټم پرانیست. یاد پروګرام ویلي چې دا روغتون په افغانستان کې د زړه او سږو یوازینی دولتي تخصصي مرکز دی. دغه پروګرام زیاتوي چې د پاکه او دوامداره حل لاره د خدماتو دوام تضمینوي چې هر کال $10,000 سپما برابروي او ترڅنګ یې کاربن ډای اکساید غازونو خپرېدل راکموي. کورني خبرونه هم دومره وو. د نړیوالو او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خپله رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس یا پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې 13 نیوز 24 تر سبانۍ خپرونې د الله په امان.